بل هیڅ ځای کې د استوایي سیمو په څیر پراخه بیولوژیکي تنوع شتون نه لري. دغه سیمې په نړۍ کې د 2-3 نباتي او حیواني انواعو اصلي ټاټوبی دی. نور ډیر ډولونه ښایي لا تر اوسه کشف شوي نه وي. د ژویو او بوټو دغه بیلوالی د هر ډول داسې پارازیتونو سبب هم ګرځي چې انسانانو ته خطر هم لرلی شي. هغه اکثرا حشرات دي لکه عادي ماشي چې د انسان بدن ته پارازیتونه لیږدوي چې سختې ناروغۍ ورڅخه پیدا کېدای شي. مثلا که ماشي د چیچلو د لارې د نیماتود چینجي لارو ولیږدوي نو هغه د وینې جریان ته داخلېدای شي او د فیلاریسیس ناروغۍ را پیدا کولی شي. په دغه مرض کې دغسې کوچني چینجیان یا فیلارای د انسان بدن کې تکثر کوي. کله چې ماشي داسې څوک وچیچي چې فیلاریسیس لري نو په وینه کې موجود چینجي ماشي مصاب کوي چې هغه بل چاته هم انتقالولی شي. ځینې د نیماتود چینجي انواع په لیمفاتیک رګونو کې ډیریږي. بیا د لیمف مایع صحیح بهیدلی نشي چې په پایله کې انساج پړسیږي. ډیری وخت پښې اغیزمنې کیږي. د پښو په پړسېدو سره دغه مرض الیفانتیاسیس په نوم شهرت موندلی دی. نیماتودونه د بدن نورو برخو لکه لاسونو، سینې او تناسلي آلې ته لار موندلی شي. لویه ستونزه یې دا ده چې هغه سترګو ته هم رسېدلی شي. اونکوسیریاسیس هلته داسې التهابونه رامنځته کوي چې د ړندېدو باعث ګرځېدلی شي. د اونکوسیریاسیس یا د سیندونو ړندوالی عامل بیا یو پارازیتي چینجی دی چې د یوه تور مچ په واسطه انتقالیږي چې د سیندونو او لښتیو په غاړه کې ژوند کوي. یو بل خطر په ولاړو اوبو او ډنډونو کې شته چې سیرکاریا یې بلل کیږي. دغه د چینجي لارو په اوبو کې ګرځي او نوو کوربنو ته انتظار باسي چې دغه لارو تر مخه د اوبو حلزون په غایطه موادو کې اخراج شوي وي. دغه سیرکاریا د انسان پوست سوری کوي او د کولمو یا مثانې د لارې رګونو ته مخه کوي. هلته دوی د ژورې په څیر په چینجو یا شیستوسوم باندې بدلیږي. هغه بیا په سوبونو هګۍ اچولی شي. په دې سره التهاب، د کولمو ستونزې، اسهال او په غایطه موادو او ادرارو کې وینه راتلی شي. په ښځو کې شیتسوماسیاسیس د رحم نلونو د بندېدو او په پایله کې د شنډوالي سبب ګرځېدلی شي. له لرغوني مصر او ننني سودان څخه تاریخي نسخې د سترګو یو عام مرض ته اشاره کوي چې اوس تراخوما بلل کیږي. دغه بکتریاوي التهاب په میلیونو خلک اغیزمن کړي چې د ړندېدو یو اصلي لامل دی. له 5 کسانو څخه یو په خپل ژوند کې د دغسې یو استوایي مرض څخه اغیزمن کیږي. له نیکه مرغه د اکثرو په وړاندې اغیزمن دارو درمل اوس شتون لري. اورومکتین د مثال په ډول چې کله ناکله د کووید-19 په معالجه کې هم استعمالیږي، د سیندونو ړندوالي او نورو ډیرو پرازیتي ناروغیو کې هم مثبت اغیز لري. دغه دوا په لاتین امریکا او افریقا کې پرتو هیوادونو سره وروستیو کلونو کې مرسته کړې چې په بریالیتوب سره د سیندونو ړندوالي سره مبارزه وکړي. وقایوي طب د چینجیانو څخه خلک ساتي، خو پاکې د څښلو اوبه هم د ناروغیو د خپرېدو مخه نیسي. خو ډیر څه باید لا وشي څو له پامه غورځول شوي استوایي ناروغۍ له منځه ولاړې شي.